چې یو سړی خر ساتلی نو په هغه خره د هغې غریب مزدوري کوله چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دې خره ته یې په غاړه کې واچو نا ملغلره خره ته په غاړه کې واچو چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خره په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه نو خره والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی او 1000 مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي لی ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره او خروالا ځان له په منډه روان جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند دي چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خوله پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت د هغه یو عمره نه وي بیا نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وای د انسان دا سترګې دي دام د حرس نه ډکي و چې لږ شی راشي و پسې نور وی چې نور راشي و پسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي زما عزیزانو بادشاه وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي دې جوهري ووی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه ماته وه دې جوهري ورته ووی چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتېدې او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شو ملغلره ورته ووی چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره کني زه به خره ته غاړه کې نه اچول نو اوس ما ته ولې شو ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست او د پاکستان مسلمانان کافر که په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي هغې ته قیمت نه دی معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم نه ورته قیمت معلوم دی د قرآن نه ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بدبخت قومه څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی
د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي. ملک د ملک به ښه ورځ نه ګورئ. ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده. ملک د ملک به ښه ورځ نه ګورئ. دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي، دا خلق به څنګه خو؟ قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی، دوړې پې پرتې وي، ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وی که نه وی قرآن خو به وشلی لږ که نه. دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې کیږي بچ. اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وایي، نظام اسلام چل اول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وهه. په نظام اسلام اول ځان پوه کا، بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي، ها کو کولو والا ډیر دي، لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زه درنه لاړم او دا امانت ته، که دا امانت هم خیانت کو خو غر کیي او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بم بالائی. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے، اہل مکہ و اہل مدینہ کے. زه افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پر روټۍ درنه قرآن هیر شو، په چای درنه قرآن هیر شو، د یو چرک په هډوکي درنه قرآن هیر شو. قرآن خو اصل قانون دی، اصل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ادخلوا فی السلم کافة. الله وی داخل شئ په ټول اسلام کې، داخل شئ په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مه کوئ. نن دا خبره څنګه کې چې څه خو شو کنه، څه خو شو کنه، څه خو شو، څه شو راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډلې سمې نه شوې. یو ډمه ده هغې ته ملک ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ ملک. نو ملک ترنم زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. دا ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی نو کله به وي چې یو شړپ شي داسې. ملک ترنم بل به څوک څه ګرمه. تاسو سال جوړ کړی دی په کورونو کې، ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ بیا په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. هغه کورونه نن د ډنتوب اډې دي، هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چا نه بگی وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم کہ با من ہر چی کرداش نہ کرد. دا قوم سال دے، دا حکمران طبقے سال دے کیگی. بس پاکستان یو مسئلے تپاتے دے چی مولانا تپوس کوئی چی جی کا ووٹ ورکو کا ورنکو. زد سے خبر ہے ما پس پتہ دا ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. تا ترسا نہیں پوئی سر دی دا چرگانو چاٹو شا تو ترسا پوری پتہ نہ لگی دلی جیستے دا مولادو کی عزاز و ایزان نگے ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. والله رائے تو پوس رانا چاہو کو دا دیر فراغا خونا پدی سک پی ماتو. زد دا سے بے زمیر قوم ملانے، زد دا سے بے سڑی توبہ قوم ملانے. دا دے دے اسلام سر چکار دے، تے خبر اسلام سر چکار دے. تاسو دا کم ادا سے پا اسلام ملم ملائی چاہلے پدا یو چکی کی چرتا گناہگار نشی خپل کار کوئے. کار سارا راسی مانا سوکس کپا کار کوئی در پر مانا تا پس مکا کم قوم چی ترسا نیل پوئی دینا پس بتا سپوئی وی مار چی سوری لرورشی اغا هم سمشی تا دا گور غاری لراغ لے سمنش. عزیزان دا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اغا وقت کی فرمائے لے چی چا وقت کی دے و مرض موت کی بیمار شے او صحابہ ور پس کور تورل ورتوی چی یا رسول اللہ تا نرستو با زمون سحالی
مونږ به څه کوو؟ سردار کونین ورته وفرمایل چې دا زما نظام او زما کتاب او زما سنت دا داسې شی نه دی چې زما د وفات نه وروسته به ختم شي. دا داسې شی دی چې تر څو پورې د خدای خدایي آبادی نو دا به باقي وي. ځکه چې ما نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي، ما نه وروسته به بل کتاب نه راځي، ما نه وروسته به بل نبی نه راځي. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. زه خاتم النبیین ما نه وروسته به بل نبی هم نه او ما نه وروسته به بل رسول هم. نو دغه کتاب به او زما سنت به دا به تر قیامت پورې باقی وي. او په هر زمانہ کې به الله داسې خلق پیدا کوي چا به د دې کتاب او د دې سنت خدمت کوي. داسې خلق به ضرور وي چا به دې کتاب او دې سنت د پاره د شرم بایسي، لیکن داسې خلق به ضرور وي چې هغه به د دین حقا خدمت کو سکے، چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې ایښی او د سر بازی به په میدان کې. تاسو خیال راغی؟ سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا وصیت وکړ چې ما نه وروسته به دوه څیزونه تاسو ته پرېښي دي، یو د خدای کلام دی او بل زما طریقه سنت ده. که تاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو به چرې نه گمراه کېږئ، چرې به نه ذلیلېږئ، چرې به نه خوارېږئ. او که تاسو د خدای کلام او زما سنت پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي. چې خدای تاسو پرېږدي نو ذلیل قوم بشئ، رسوا او شرمېدلی قوم بشئ. خلق به در پسې ډرئ وئ، خلق به در پسې ډرامې کوي، خلق به در پورې خان. اوس تاسو په دې خپل ګریوان کې وګورئ چې مونږ هم ځان ته په دنیا کې څه قوم ویلی شو، یا مونږ هم ځان ته په دنیا کې یو رښتینی مسلمان ویلی شو. ځکه چې زمونږ کردار، زمونږ عمل، زمونږ کرتوتونه دا وګورئ. رحمان بابا وی چې د خپلو نیکو بدو ته نظر کړما، چې د خپلو نیکو بدو ته نظر کړم، سزاوار د هر عذاب او هر عقاب یما. زه چې دې ځان ته وګورم نو زه یم چې کوم عذاب دی چې زه مستحق نه یم او کومه سزا ده چې زه د هغې اهل نه یم چې ما له راکړی. یو هم داسې د هر عذاب او د هرې سزا مستحق، ځکه چې زمونږ ارث درو. اوس مونږ به سزا سخته ولي؟ ځکه